یقینا چې تاسو به دا سوچ کوئ چې دا کاټه اوس ځان په زور سلیبریټي راښکوي د خېټې ته یې وګوره د کاټه سر ته یې وګوره او هر ټایم وروره په جیم کې ناستي یو قسمه له ویډیوګانې شروع کړي چې یاره زه تاسو ته اپډیټ درکوم چې ما دومره وزن کم کوم دومره مې زیات د خبرې مقصد صرف او صرف دا دی کله چې تاسو ځان ته یو پلان کېدی ا د کاروبار هم کېدی شي ا د سبق هم کېدی شي هغه یو بل هم څه داسې یا وزن کمول زیاتول جیم ته راتلل نور منډې تړلې وهل د دې دپاره تاسو یو ټایم فریم کېدی زما صرف او صرف دغه مقصد دی دا چې زه دویمه ویډیو کوم بیا به دریمه کوم یا که بیا څلورمه ویډیو زه کوم د هغې مقصد صرف او صرف دا دی چې یاره ستاسو د یو پلان او هغه پلان بیا تاسو وړوکی وړوکی ډیوایډ کړی وي اوس که ما ځان ته د دې کال په اوله کې چې کله ما ویډیو کوله نو زما وزن و 95 بیا هغه ما ځان ته تقسیم کړل پلانینګ مې راښکو چې په 3 میاشتو کې 2 کیلو په راروان 3 میاشتو کې بیا 2 کیلو بیا په 3 کې 2.5 کیلو او بیا په اخرنۍ 3 میاشتو کې 2.5 کیلو نو داسې به دا 19 دغه شي په دې کې ما له منډې هم نه دي وهل پکار ما پلانینګ خو ځان ته د کال کړی دی خو زما سره غم د څه دی د راروانو 3 میاشتو چې یاره په 3 میاشتې کې به زه دې ځي ته رارسم نو ستاسو هم که داسې پلانینګونه وي باید چې هغې یو لانګ ټرم او یو شارټ ټرم په هغې باندې تاسو هغه وګورئ چې یاره په دې وخت کې به زه دې ځي ته رسم او زما کم دغه چې دی مقصد دی یا زما کم ګول چې دی هغې ته به زه ځان نه رسوم زه تاسو ته دا نه یم چې تاسو خامخا جیم ته لاړ شئ تاسو چې کله په جیم کې په ټریډمیل باندې په دې مشین باندې منډه وهئ نو که تاسو وګورئ دا پټه داسې تاویږي دا پټه ستاسو سره مدد کوي او هغه منډه تاسو ته اسانوي که تاسو په ځمکه باندې منډه وهئ ځمکه خو په ځای ولاړه وي ساکن وي تاسو په هغې منډه وهئ نو ستاسو انرژي زیات تحقیقي نو داسې په لږ ټایم کې تاسو ډېر ورزش کولی شئ کیلریز چې ورته وایي هغه سیزلی شئ نو ضروري نه ده ضروري څه شی دی صحت تاسو له پکار دی چې تاسو بهر وګرځئ منډې وهئ خو په ژوند کې یا په دې ثابته ورځ کې که تاسو ژوند کول غواړئ نو په ثابته ورځ کې نیمه ګنټه او که دغه کوئ بیا ګنټه خو د دنیا دا سیستم که تاسو وګورئ اول ماشوم پیدا شي صرف لاس و خپې ړقولی شي بیا طولان شروع کړي بیا واړه واړه قدمونه داسې ورو ورو لویږي نو تاسو به هم د بیبي سټپ نه شروع کوئ داسې نه چې په اوله ورځ 15 کیلومتره منډه ووهئ او بیا پراته یې نو داسې د دې ورزش نه به ستاسو زړه تورېږي داسې هېڅ کله مه کوئ واړه واړه سټپونه او که جیم ته لاړ شئ وړو وزنونه نه شروع کوئ ټایم په ټایم بیا هغه لږ لږ په بره ځئ ما چې کله ډایټ شروع کړو نو به دې په اوله کې به ما 2 ورځې خوراک نه کوم 2 ورځې به ما خوراک نه کوو او بیا به 15 ورځې ما هغه خوراک وکړم چې د ډایټ و نو داسې په اولنۍ یو میاشت او 20 ورځو کې ما 2 کیلو وزن کم ټارګټ چې ما ځان ته ایښود هغې ته زه راورسېدم هغې ته چې زه کله راورسېدم نو بیا ما وی چې یاره نه وزن نور کمول اوس نه دي پکار اوس خوراک هم دغه کولی دی یو څیز نه ته ټول عمر نشي دغ کېدی که نه نو ما یاره دا خوټ کېدلي څیزونه چې دي دا خو 3 میاشتې بیا دا ټول عمر خو نه خوړه کېږي نو ما دا بیا یو میاشت او 10 ورځې ما بس هلکا پلکا وزن مې صرف زیاتېدو ته نه پرېښودو ما صرف دا کتل یاره چې په راروان عمر کې زه وغواړم چې یاره زما وزن په دې ځي پاتې شي نو د هغې دپاره ما پال نه کوو د ټولو نه اهم څیز چې دی تاسو خو به ورزش هم کوئ خو خوراک څښاک تاسو به خپل خوراک ته ګورئ دا وجود چې دی څنګه چې د ګاډی وي که نه ګاډي کې موبلین هم استعمالیږي په انجن کې پټرول یا تیل چې ورته وایي ډیزل اوبه جدا ټیر په ټیر کې هوا جدا داسې تاسو له پکار دي تاسو له ستاسو وجود ته پروټین پکار وي کابس پکار وي منرل پکار وي که نه دا شیزونه جدا جدا اوس د بده مرغه موږ ته چا دا ښوولي نه دي زموږ سکولونه چې دي هغه د کار ته تاکید شړي نه دي خلاص که نه نو زه به په دې باندې یو ډیټیل ویډیو راغوم خو د هغې دپاره لږ د سبق یا د ریسرچ ضرورت دی هغه وله کول غواړي او زه یو ډېر لیزي سړی یم خو به هر حال روژه را روانه ده نو زه به تاسو ته صرف دومره ووایم د دې روژې نه پیدا واخلئ یو خو د آخرت پیدا ده خدای دې وکړي چې موږ ټول په جنت ته لاړ شو بله پیدا دا ده چې تاسو کله دا روژې نیسئ د دې دنیاوي فایده دا وي چې ستاسو هغه کم کولسټرول لیول وي هغه ښکته لاړ شي سوګر لیول ښکته لاړ شي خو
که تاسو خوراک څښاک په روژه ماتي کې صحیح وکړئ. اوس وروره په روژه ماتي کې هلته به تاسو وینئ ډیو یا سټینګ د دې څیزونو ته ثابت ورځ تا روژه ونیول او د مازدیګر د روژه ماتي په ټایم کې دې غونډه چیني ور واړول، دا به تاله څه فایده درکړي. بل کم کس چې یاره زه وزن کموم هغه کابس ډېر نه خوري. کابس په څه کې دي؟ تاسو به په روژه کې څه خورئ؟ دغه به خورئ، دا پکوړی به خورئ، آلو به خورئ، ډوډۍ زیاته خورو، موږ په پېشمني کې وریجې خورو، بیا که کیله شوه، دا څیزونه چې دي دا وزن زیاتوي، د کاربوهایډریټس دي موږ ته لږ پکار وي. نو موږ خو هر ټایم ډوډۍ خورو، وریجې خو بیا په روژه کې موږ ټول دغه پېشمني مال خورو. د دې څیزونو باندې لږ کنټرول راولئ، کله کله خورئ. ګوره پیدا تاسو له تاسو ثابته ورځ روژه ونیول، تاسو ته د پروټین ضرورت دی چې تاسو وجود کې طاقت راشي. بس پروټین په څه کې دي؟ د هګۍ یو سپین وي یو زیړ، په تاسو باندې به خوږ کم شی لګي ذایقه ده هغه زیړ. نو کم شي چې په تاسو ښه لګي په هغې کې پیدا نه وي. دغه سپین چې دي په دې کې طاقت دی. داسې په چرګ کې سینه چې کوم ده دا بس خلک نه خوري، داسې بوسنډ دي، د ټول نه زیات پروټین په هغې کې وي. صحیح ده؟ اوس په سبزیانو کې ګوپي چې دی زموږ د خلکو نه یې خوښوي، په هغې کې دغه وي پروټین وي. داسې دا بادام مادام په دې کې پروټین وي. نو تاسو به په خپل خوراکونو کې پروټین زیات کړئ چې وزن کموئ، کاربس به د هغې لیول به کموئ. نو که اوس تاسو وریجې هم خورئ او دغه هم کوئ، نو د دې څیزونو نه به تاسو له قرالیده پکار وي. تاسو به اوس په روژه کې خورمه ډېره استعمالوئ. نو اوس د پیتو نه د بچ کېدو دپاره به زه سیب دا وایم چې په روژه پرې ماتوئ خو نورې خورئ مه. د خپل صحت خیال ساتل د په موږ فرض دي. نو زما وزن چې دی تاسو ته په سکرین راځي، ما خپل ټارګیټ چې کوم دی هغه حاصل کړو. که ما غوښتی ما به 10 کیلو هم کم کړی، خو نه، زه غواړم چې یاره زما وزن بیا ټول عمر په یو ځای پاتې شي او چې زه کوم ځای غواړم په هغه ځای باندې وي. نو د دې دپاره تاسو له تعدي نه ده پکار، تاسو له پکار دي چې تاسو په ځای ودرېږئ، تاسو په خپل وجود باندې کنټرول وي چې زه دې وزن زیاتوم زه دې کموم، زما دلته ته پکار دي. نو دا زما لایف اپډیټ یا ویټ اپډیټ دغه قبول کړئ او زه به کوشش کوم چې د خوراک څخه پروټین په څه کې وي، کاربس په څه کې وي، دا د څه دپاره ښه وي. نو که تاسو غواړئ نو په کمنټ کې ولیکئ، زه به پرې ویډیو وکړم. روژه په خیر.